د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده رګ روغ او د ژوند پر چارو به برلاس یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درن حضور کې له یو بل نوي ناول مین کډوال چې لیکوال نعمت الله رحیمي دی وړاندې کوم. هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ. دوه زره 19 کابل. د پسرلي لومړۍ ورځ وه، توره وریځ وه. د اسمان پړقهاره تر غوږو کې د پسرلي لومړی باران او د پسرلني سیمستر د پیل لومړۍ ورځ وه. غالب د ښوونځي څخه د فراغت 4 کاله وروسته پوهنتون پیل کړی و او له لمانځه وروسته یې د ځان تیارولو باندې پیل وکړ. 6:30 بجې کېدونکې وې. غالب یې د مور خونې ته ورغی او ویې ویل: ادې زه لاړم. غالب په منډه ولاړ. مور یې ورپسې ورغله. غږ یې وکړ: زویه یو څه خو وخوره که نه بیا ولاړ شه. غالب غږ کړ: نه مورې، لاره اوږده ده، وروسته خو بیا موټر هم نه پیدا کېږي، هلته به یو څه وخورم. ښه زویه ځان ته پام کوه. غالب لاړ. د کلي کوڅه کې یې خپل ملګری ولید. ملګري وویل: واه واه زموږ د سیمې روښانه څراغ اخر هم په رښتیا بل شو. غالب ودرېد او ویې ویل: مطلب؟ خو وروسته له 4 کالو پوهنتون پیلوي، که ډېره نه وي نیمه ورځ خو به زموږ غوږونه آراموي. غالب موسک شو او ویې ویل: زه بېغمه شه، نیمه ورځ نه ټوله ورځ نه راځم. غالب ولاړ. د سړک پر سر ودرېد. شېبه وروسته یو موټر راغی، پکې کېناست او ولاړ. د کابل پوهنتون ته ورسېد. پوهنتون ته دننه شو. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل: سم لوی ځای دی. د اقتصاد پوهنځي تعمیر ته دننه شو. خپل ټولګي ته ولاړ. یو هلک موبایل لاس کې نیولی و. د ډزو غږونه راتلل، نور څوک نه ښکارېدل. غالب وویل: دا هم پابجي کوي. مخکې ولاړ. په 3م قطار کې کېناست. څو شېبې وروسته څو نجونې راغلې. لومړۍ ورځ وه، ځکه ټولګی بې رنګه ښکارېدو. ګړی وروسته محصلین زیات شول. کم کم صنف ډک شو. غالب له ځینو محصلینو سره معرفي شو. د پوهنتون لومړۍ ورځ همداسې تېره شوه. د مازدیګر وخت کېدونکی و. غالب کور ته راستون شو. کور ته دننه ولاړ. خونې ته دننه شو. مور او ورور یې ناست و. غالب کېناست. ورور یې وویل: راغلې، څنګه وه لومړۍ ورځ؟ څنګه به وه؟ تاسو زه خپل زړه ته چېرته پرېښودم؟ زما د ریاضي جمع او منفي لا نه ده زده، اقتصاد به څنګه زده کړم؟ ورور یې غلی شو. شېبه وروسته یې وویل: غالبه هر څه به دې زده شي، خو زه د ځان لپاره نه وایم، ستا په ګټه وایم. دا انځورګري او نور کارونه چې ته یې کوې دا د وخت تېرولو ته ښه دي، خو راتلونکي کې بیا په درد نه خوري. مننه چې ما ته دومره پام کوي، خو وبه ګورو چې اقتصاد له ما څخه څه جوړوي. داسې نه چې نه د دین پاتې شم او نه د سادي. غالب له خونې ووت. خپلې خونې ته لاړ. د سبا ورځې اندېښنې یې کولې چې ګواکې سبا به درسونه پیل وي، خو وخت یې اندېښنو ته پام نه کولو همداسې په تېرېدو و. شېبه وروسته یې مور ورغږ کړ: غالبه زویه راځه، ډوډۍ تیاره ده. غالب لاړ. ډوډۍ یې وخوړله. بېرته خپلې خونې ته لاړ. لمونځ یې وکړ او ویده شو.
شپه سبا شوه، د چرګانو بانګونه تر غوږ کېدل. غالب پاڅېد، اودس او لمونځ یې وکړ. له لمانځه وروسته یې ځان تیار کړ او د کور څخه وتلو پر وخت یې ورور ولید او ویې ویل: ته خو سخت لیواله او بیا وایې اقتصاد مې نه خوښېږي، خو دومره وختي روان یې. یاره په یو کې مې نه پرېږدی. غالب همداسې روان شو، پوهنتون ته ورسېد. ټولګي ته دننه شو، ټولګی تش و، څوک نه ول. له څوکۍ یې خاورې په کتابچه ټک وهلې او کېناست. له جیب یې موبایل راوویست، فیسبوک یې خلاص کړ. همداسې موبایل کې بوخت و چې د ټولګي دروازه خلاصه شوه. غالب شاته ور وکتل، یوه نجلۍ ولاړه وه. له څېرې ډېره معصومه او په رنګ ښکلې وه. نجلۍ وویل: وبښئ، د اقتصاد لومړی سمستر ټولګی همدا دی. غالب د نجلۍ ښایست ته په کتو کې غرق و. نجلۍ بیا وویل: او اورې؟ غالب وویل: هو همدا دی. نجلۍ ټولګي ته دننه شوه. غالب همداسې ناست و او په فیسبوک بوخت و. په غلطۍ کې ترې یوه ویډیو پلی شوه، یو اواز شو: په شنو پټو کې ناست یمه نخونو. ویډیو یې ژر بنده کړه. نجلۍ څټ ته راوکتل او یو دم په خندا شوه. غالب وویل: وبښئ، غلطۍ کې پلی شوه. نجلۍ په خندا وویل: دا هغه کسکره دی. او ویې خندل: ته یې څه پیژنې؟ ما ته مې خور په واټساپ کې لېږلې وه ویډیوې. غالب له ځان سره وویل: نه خبرې ونه زیاتوم، ګنې بیا به فکر وکړي چې له چانس ګټه اخلم. ویې ویل: ښه سمه ده. نجلۍ غلې شوه. غالب هماغسې په فیسبوک کې بوخت و چې نجلۍ بیا وویل: وبخښه، مهرباني څه دې ویل؟ ما ویل چې مهال ویش در سره نسته. نه، تر اوسه خو یې نه دی راکړی. څو شېبې وروسته نور محصلین هم راغلل. ټولګی ډک شو. د غالب څنګ ته یو ځوان کېناست. غالب وویل: ستا نوم څه دی؟ دلته خو ټول لکه مړي غوندې ناست دي، څوک له چا سره خبرې هم نه کوي، هر چا په موبایل سره ټیټ کړی دی. هلک موسک شو او ویې ویل: زما نوم شوکت دی او ما هم زړه نه شوی کولی چې تا سره خبرې وکړم. نه خو ښه وه چې ما خبرې وکړې، ګنې د پوهنتون دوره به بې له ملګرو سخته وي. غالب او شوکت تر ډېره د یو بل سره په خبرو بوخت و. د لومړي ساعت د کوچني اقتصاد لیکچر ختم شو. تفریح شوه. ډېر محصلین د باندې وتل، خو غالب او شوکت لا پر خپل ځای ناست و. غالب وویل: شوکته، یو څه ویم، خاندې خو نه؟ نه، ته خو یې ووایه که نه. هغه نجلۍ باندې مې زړه بایله. شوکت په خندا وویل: څنګه دومره ژر یې لا پیژنې هم نه؟ وبه یې پیژنم، خو بس اوس زړه سره څه کولی شو؟ شوکت یوه شېبه غلی شو او ویې ویل: خو هغه خو دومره ښکلې هم نه ده. دغه شاته چې ناسته ده دا نجلۍ ډېره ښکلې ده. نو زه سبق ته راغلی یم، داسې هم نه چې هر چا باندې مین شم. زړه دې خو ګمان مې نه شي چې هغه به تش در وګوري. غالب مسکی شو او ویې ویل: ته صبر وکړه، زما یو هنر شته چې ټول به بیا راته وګوري. دوهمه ورځ هم تېره شوه. غالب کور ته راغی. بیک یې سټ ته اچولی و. نور هر څه یې ورسره بېرته کور ته یوړل، خو زړه یې پاتې و. ځکه خو غالب بېتابه ښکارېد. کور ته دننه شو. خپل بیک یې کېښود او بېرته د باندې ووت. د کور مخې ته کېناست چې ملګری یې راښکاره شو او ویې ویل: غالبه.
غالب سر ورپورته کړ، ویل څه دي؟ راځه کنه ګیم ته ځو، زه اوس آنلاین کېږم، یو ټي ډي ایم به وکړو. غالب غلی و. ملګري بیا غږ کړ سمه ده که نه؟ غالب ورو وویل زه نور پبجي پرېږدم، د فرمان کسکر شعرونه ګورم. ملګری په خندا شو، ویل څه؟ ملګری لاړ. ماښام کېدونکې و، د شپې ډوډۍ یې وخوړله او خپلې خونې ته ولاړ. تیاره د سبا په سوچونو کې رڼا شوه. لمر بیا پر ځمکه خور و. غالب د پوهنتون په لور روان شو. ګرانو اورېدونکو، دا و د مین کډوال د ناول لومړۍ برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.